راځو د بل اورېدونکي پوښتنې ته. قاري محمد الله ورور پوښتنه کوي که چیرې پر هدیره باندې د سړک نقشه راسي د دغه هدیرې ایسته کول یا د مړو کښل څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. محترم وروره، دا یو څه خبرو ته چې غوږ ونیسئ نو دا به ډېر ښه وي، دا تفصیل به فایده درته وکړي. ګرانه محترمه، د مړو یوه دغه خبره واوري، یو مسجد دی چې د مسجد په لفظ وقف کېږي. که خالي چا وویل چې دغه ځای زه مسجد کوم بس هغه وقف شو، بیا دی بلې استعمال نه دی جایز. ماشاءالله د مسجد څخه نه مدرسه د مدرسې په نامه وقف کېږي، نه هدیره د هدیرې په نامه وقف کېږي. که یو څوک وایي زه دلته مړي پټوم په دغه باینه وقف کېږي چې هر څونه پټ شو هغه مړي پټ شول، هغه نور مابقي هم ځکه خلاصه ده چې سم لفظ د وقف ونه وایي. که لفظ د وقف وایي بیا وقف کېږي. دا یوه خبره. دویمه خبره، مړی چې مړ شي بیا کښل جایز دي په اسلام کې، د دې نه دي جایز. ګوره دا یو څه خبرې واورئ. یو دغه د مړي انتقالول بیخي ډېر دي، د یوه وطن څخه د یوه مملکت څخه بل مملکت ته نقل کوي، خو اولا کار نه دی. هغه 1 میل 2 میله تر 2 میلو پروا نه کوي، ځکه عادتا هدیره سره زغونه لري نو پروا نه کوي کېدو نه وي چې تر دغه خواته وړل دا بالکل دا ښه کار نه دی. دغه چې تر پټېدو مخکې او یو تر پټېدو وروسته مړی هغه په دغه ځای کې راکښل جایز دي، په یو ځای کې لڅېدل جایز دي. دا درته وایم، 2 ځایه راکښل. یو دا دی په مغصوبه هم ځکه کې د بل سړي په زور هم ځکه اخر سره خپل مړي دي پکښې پټ کړي دي، هغه خلک چې راله دا مړي کښلی شي. یو دوهم، په داسې ځای کې دا مړي پټ دي، هدیره د ورود پر راغی، ورود اوس دا مځکه وړي، دا مړي ګرده وړي، نو د دې ځای څخه بیا مړي وکاږي بل ځای ویسي، دا هم دي 2. دریم، هغه بیا نه چې د مړي مال چې لڅول، که چیرې د مړي 100 روپۍ پاتې شولې په قبر پټولو کې، نو بیا راولاړ شو دا څوک کوي دا دغه کوي، نو بیا دې دا قبر لڅ کې هغه زر ورسره پاتې دي یا شی ورسره پاتې دي، قیمتي شی دې راوکاږي. د دغه سماساوه د مړي کښل بیا نه دي جایز. نو هغه لار دا نه ده جایز چې پر مړي راوي سړی مړي کاږي، او یو د هدیرې پر بل کونج راشي، هغه جلا خبره ده، او یا مړي ورته کاږي دا نشته، او یا سړی واده خپل په اختیار وکاږي مړي کاږي، دا بالکل نشته. او که چیرې مړي په مغصوبه هم ځکه کې نه وو، او یا بله د اوبو وام په بل ځای کې د مړي کښل نه دی جایز. حتی اوس نو دا درته وایم، دغه په اسلام کې دا نشته چې دا خلک امانت پټوي بیا وړي. د امانت پټېدل نشته چې یو ځای امانت پټ کړي بیا څو عمر بعد بل ځای ویسي. دا تاسې ټینګ واورئ. دا د مختار یو کیسه را نقل کړې ده. یوه ښځه یو زوی بل وطن ته تللی و، په بل وطن کې دا زوی وفات شو. دا ښځه ډېره بزرګه و، دینداره ښځه وه. اخر راله او هغه وطن ته راله، په هغه وطن کې خپل د زوی قبر ته ورغله. وروسته یې د امنایانو ته وویله که دغه تاسې ما ته یو لار را پیدا کړي، زه دا خپل زوی یوسم خپل وطن ته، باره بیا هلته نږدې پټ کړم، زه باره ورځ راځم، بل څوک زه نه لرم. د دغه زوی د قبر سره به هم به دعایې ورته کوم، هم به یې زموږ چې په اصطلاح قرآن ورته وایم، هغه یو دعا او یو شی ورته کوم، خپل هغه تسلي به هم په کوم. هغه ملایان که د سره ټول شو تر تمته پورې. زموږ په دین کې د رسول الله په دین کې مطلق دا اجازه نشته. که څوک دا وایي چې دا خو یعقوب علیه السلام مبارک او یا یوسف علیه السلام مبارک د خپل ځایو سره ورسوي دي، دا څنګه دي چې د مصر څخه ویوړل شول هغه کنعان ته یا بیت المقدس ته هغه علاقو ته، نو هغه څنګه دي؟ موږ وایو هغه شرایع من قبلنا دي، هغه زموږ شریعت نه دی، هغه د مخکې شریعت دی، او لیکن زموږ دغه وړل زموږ د شریعت پر اصولو برابر نه دی. نو چې نه دی برابر، شرایع من قبلنا ته وجد دی چې زموږ په مسایلو ورسره ټکر نه وي، یعنې انکار نه وي پر راغلی. نو ګرانو محترمینو، دغه نسته چې وزنوستج د مسلې خلاصه دا راووتل چې دا مړی سړی دغه اجره د پر هدیرې پر قبرو باندې واله راولي په اختیار، یا لار پکښې راولي په قبرو کې تېروي، دا نه ده جایز. یو هغه چې قبرونه بیخي ډېر وخت تېر شوی، هغه تر 15 او تر 40 کاله هاخوا هدیره ډېره زړی، او لیکن وروسته بیا یو هغه باصلاحیته خلک وایي چې دا هدیره نسته، د خلکو ضرورت دی، دا ځای نه دی، راشي په دې ځای کې والیت ضرورت یا بل شي، هغه جلا مسله ده. خو د هغسې د هدیرې پر مړو باندې وروستل دا نه دی جایز. د مختار جلد اول 643 او باري رایق دوم ټوک 341 او هندیه جلد اول 140 او فتاوی تاترخانیه دریم ټوک 2 او خانیه پرامیش د هندیه جلد اول 195 او زاد الفقيه 140. والله سبحانه وتعالى. ډیره مننه محترم مفتي صاحب. په دې هیله چې محترم قاري محمد الله ورته خپل د پوښتنې ځواب رسېدلی وي. راځو د بل